ها بسم الله الرحمن الرحیم. پرون ما تاسو ته یو ټاسک درکړی و، صحیح ده، چې څه وکړئ، کیلکولیشنز وکړئ. هغه کې بعضو هلکانو وکړو، ویری ګډ. راځو دلته او یوزینګ نیم سپیس سپیلنګ کې به ډېر چې تور شو پوه شئ چې دا رنګ یې تور رنګ یې راغی، پوه شئ دا څه ده، سپیلنګ یې صحیح دی. لکه زه دلته لیکم مین، بیا به راشم دلته دا رقم. ښه زه اکثر انټیجر نه لیکم، مشکل نشته. ښه راځم دلته فلوټ، زه دوه قیمتونه سره څه کوم، ضربوم. صحیح ده که نه؟ نو ضربولو لپاره ګوره ما ته دوه قیمتونه ضربوم، نو د هغې ځواب خو به یو درېیم ویریبل کې ذخیره کېږي که نه. فکر وکړئ زه دلته لیکم چیرز، څوکۍ چیرز یو ویریبل شو، اینډ بکس بل ویریبل شو، او ټوټل پرایس درېیم ویریبل شو. یعنې زه به چیرز ته هم یو قیمت خو لري څوکۍ ګانې چې ته یې اخلې، بکس هم یو قیمت لري ته به یې ورته ورکوې، او دا دواړه به جمع کېږي که نه، دواړه جمع شول ټوټل قیمت به یې معلوم کړو، ټوټل پرایس. اوس دلته راځم، اول زه رن ټایم کې غواړم چې ورکړم، رن ټایم انیشلایزیشن کوم. رن ټایم انیشلایزیشن، رن ټایم انیشلایزیشن په دې معنی چې موږ دلته قیمت نه ورکوو. لکه مثال ګورئ چیرز مساوي دی 9000، داسې زه نه لیکم، صحیح ده، دا ډیزاین موډ انیشلایزیشن ده. زه رن ټایم انیشلایزیشن غواړم، د هغې لپاره ښه ده رن ټایم لپاره موږ د سی ان نه استفاده وکړو. سی ان په معنا دی کنسول انپوټ. څنګه چې سی آوټ څه کوي، سی آوټ کنسول آوټپوټ معنا لري که نه، کنسول آوټپوټ معنا لري. سی ان کنسول انپوټ معنا لري، یعنې هغه تور سکرین باندې یو پیغام درته ښوي او یو هم قیمت درنه اخلي په تور سکرین باندې کنسول موډ باندې. صحیح ده. اوس ګورئ دا سی ان او سی آوټ د چا په وجه کار کوي، د آی او سټریم په وجه باندې کار کوي. انپوټ آوټپوټ همدا معنا ده چې زه انپوټ ورکوم او آوټپوټ اخلم، یعنی آی سټریم او او سټریم د دې هیډر فایل په وجه باندې ترسره کېږي. صحیح شو که نه؟ پوهېږئ په خبره باندې؟ اوس دلته راځم سی ان ته زه کوم ویریبل د قیمت ورکوم، چیرز ته. د سی ان په مخ کې به دغه ایکسټرکشن اپریټرز ولیکئ او بیا بلته د ویریبل نوم ولیکئ، پاس څه رقم ده همغه رقم به ویریبل نوم لیکئ، چینجز به نه ورکې راولئ. صحیح شو که نه؟ ښه دا کمنټس دي، ښه دې سره کمپایلر کار نه لري. اوس که زه دا رن کم داسې مثال خبرې، دا به زه نور ایسته کم. ښه دا ریکارډ کې شته، بیا یې وګورئ. دا ما رن ټایم قیمت ورکړه، که چېرته زه قیمت دا یو ویریبل ته فلحال ورکوم، کمپایل یې کوي داسې، اول زه دا سیو یې کړم دا رقم، ښه زه دا کمپایل کوم، کمپایل او رن. اوس وګوره صرف یو ویریبل کې ما نه قیمت غواړي، ګوره دې نه معلومېږي، دا پرامپټ دې ته وایي پرامپټ. پرامپټ مین تا نه غواړي یو قیمت چې ا کې ذخیره کړي، په چیرز کې ذخیره کړي. صحیح شو که نه؟ خو دا پیغام نه لري، ښه نه چې یو پیغام ولري تر څو چې ما ته معلومات وشي زه څه شي قیمت ولیکم، حروف دي، نوم دي، ادرس ته څه شی ولیکم. زه به راشم داسې به وکړم، دا به بند کړم، د دې سی ان نه مخکې باید څه ولیکم، یو پیغام ولیکم. پوه شوئ؟ پیغام موږ ډبل کوټیشن کې لیکو ځکه چې سټرینګ دی که نه، یو پیغام ده. زه به ورته ولیکم چې انټر د پرایس آف چیرز. اوس به یو کس پوه شي دلته چې ښه اول به پیغام راشي، په خوا کې به بیا سی ان څه ورته وایي، بلنکینګ به کوي هسې پرامپټ چې قیمت یې ولیکه. اوس وګورئ راځئ دلته کمپایل اینډ رن، دا اوس څومره ښه راغی، یعنې دا پیغام چا وښوده، د سی آوټ وښوده. خبره ختمه شوه. لاندې په څنګ کې ځکه لاین بریک شوی نه ده که نه، په څنګ کې سی ان څه کوي، پرامپټ کوي، یعنې چیرز ته قیمت ورکړه. چیرز ته قیمت زه ورکوم، خو د چا له طریق نه، د سی ان له طریق نه. کنسول انپوټ، یعنې سی ان موږ ته دا وایي چې د کیبورډ له لارې نه یو یوزر چیرز ته باید قیمت ورکړي په رن ټایم کې. زه راځم ته قیمت ورکوم داسې، صحیح، لایک 6000. زه انټر کوم، بس خلاص. ما ته بیرته پرنټ نه کړه، ما ریزلټ نه ده غوښتی، ما صرف څه ورته وویلی چې په رن ټایم کې چیرز ته قیمت ورکړه، خلاص ورکړه ورته. اوس پرې پوه شوئ؟ اوله پیغام غواړي، بیا په چیرز ویریبل څه ته وایي، قیمت ذخیره کولو لپاره استعمالیږي. خپل ویریبل قیمت ذخیره کوي، خپل ویریبل څه ده، په حافظه کې د موقعیت یو نوم ده، هغه ریزرو شوی موقعیت ته په ریم کې، هغه ځای موږ ولې نیولی چې نوم هم چیرز ورکړی تر څو چې ډیټا ورکې سټور کړو. ډیټا چې زه سټور کوم یا ذخیره کوم معلومات یو عدد، نو سی ان یعنې رن ټایم کې ذخیره کوم. اوس راځم همدا پیغام به زه داسې راواخلم، دواړه کاپي یا دې سر نه لیکم ځای، سی آوټ ورته وایم چې انټر د پرایس آف څه شی، بکس.
سیمی کولن لاندې راشي. اوس بوکس ته هم زه رن ټایم کې قیمت ورکوم. څه ولیکم؟ رن ټایم کې CN. ویریبل نوم څه ده؟ بوکس. صحیح لاندې راشي. بس دې ته هم قیمت ورکړه، دې ته هم قیمت ورکم. اوس د دواړو قیمتونه چې ما ورته ورکړل دا به چیرته جمع شي؟ په ټوټل پرایس ویریبل کې. اوس ټوټل پرایس ویریبل ته زه قیمت نه ورکوم، زه وایم هغه قیمت چې ما چیرز او بوکس ته ورکړی هغه دواړه دې جمع شي، یعنی چیرز پلس بوکس دا دواړه جمع شي. دې ځواب به چیرته ذخیره کیږي؟ په ټوټل پرایس کې. یعنی ټوټل پرایس مساوي کا یا په ټوټل پرایس ویریبل کې او قیمت ذخیره کا کوم قیمت؟ هغه قیمت چې د دواړه جمع شي او لاس ته راځي هغه قیمت. هغه چې بغیر سیاوټ څخه دا ورکوم کولای رن کوي. پوه نه شوم. دا CN پرایس از ایکوال ساده سیاوټ کې ساده دریم چې موږ ته د نتیجه په لاس راکړي ساده خدای دا پټون باندې موږ په سیاوټ کې ورکو کنه سره. او اوس ګوره اوس کته غواړي نتیجه لاس ته راوړي وی ګوره چې ټوټل پرایس کې څو قیمت راغی نو ته باید پرنټینګ لپاره څه وکې؟ سی آوټ. اوس سی آوټ ډایرکټ دسم لیکلای شي چې ټوټل پرایس ورته عدد ورته پرنټ. او کته غواړي چې پیغام ور سره راشي پورا پروګرام شي بیا به دسم لیکې ورته د ټوټل اف chairs and books مساوي دی دلته راشه انزرشن اپریټرز سره جدا هم کړل. ولې دا زما پیغام دی او دا هم د ټوټل پرایس ویریبل دی چې یو قیمت د ذخیره کړی. کوم قیمت؟ د چیرز او د بوکس مجموعه ذخیره کړی. نو دا یو پاکو ګورئ یعنی دا دی بیا دغه په ځای ګورئ داسې فکر وکړئ. زه تاسو ته وایم 50 جمع 50 تاسو ځان سره وساتل خو ما ته وایه نه چې څو کېږي. اوس د دې لاین معنا همدا ده چې تاسو 50 جمع 50 وکړل ځان سره وساتل خو اوس ما ته وایه نه تاسو زه نتیجه څنګه معلومه کړم. سی آوټ څه کار کوي؟ سی آوټ وایي د ټوټل پرایس کې چې کوم قیمت ذخیره شوی هغه زه درته پرنټ کوم چې وی وینې هلته. که زه دا کار ونه کړم دا یعنې کمنټ کې ونیسم دا به ذخیره شي خو ما ته رزلټ نه ښیي. څه رزلټ؟ زه دا مثال یو قیمت مې ورته ورکړم دې ته زه یو قیمت ورکوم انټر هېڅ جواب یې رانه کړ. ټوټل پرایس کې ذخیره شوی دی ما سی آوټ کړی نه ده بیرته. CN ورته وایي زه قیمت در کوم سی آوټ وایي زه یې درته ښکاره کوم. کلیر؟ نو اوس زه څه وکړم چې دا ما ته وښیي بس دغه سی آوټ ته به ووایم دې سی آوټ ته چې ته هغه قیمت چې اوس ټوټل پرایس کې ذخیره شو هغه ما ته وښیه. سی آوټ یې که کنسول آوټپوټ. ګورئ زه بیا تاسو پوهیږم دغه چې ده که نه دا کوم داسې شی دی چې تا ته ښکاره شي دا یو عمل اجرا کوي بس دا پرنټ کېږي نه دغه لاین دا نه پرنټ کېږي. صحیح ده؟ دا په ریم کې دا کار روان دی. هغه شی پرنټ کېږي چې سی آوټ په مخ کې لیکل شوی وي. ما خو دلته سی آوټ نه دی استعمال کړی دا یو عملیه مې اجرا کړې دلته یو اپریشن مې پرفارم کړی. یعنې اوس که ته دا وایې چې ټوټل پرایس ته قیمت د کوم ځای نه راغی نو چیرز ته تا قیمت ورکړه که نه تا بوکس هم قیمت ورکړه نو چیرز او د بوکس قیمتونه دواړه جمع شول چا ته ذخیره شول؟ ټوټل پرایس. نو ما اوس ویلې چې هغه ټوټل پرایس کې چې قیمت دی هغه زه باید ووینم چې لیدلو لپاره ته سی آوټ پیغام دا د ټوټل پرایس پرنټ به کېږي درته. استاذ ابو هذا قصه مثلا اول مثل كده مثلا انتر the price of chair بعد اخرك انلاين بيت متور یواري نه معنی ده څه ده ښه اصل کې دا پیغام د چا لپاره ده؟ د چیرز لپاره. سړی پوه شي زه چیرز کې رن ټایم کې قیمت ورکم. اوس رښتیا وایي ما خو دلته اینډ آف لاین نه ده ورکړی. ما ولې نه ده ورکړی؟ ځکه د پیغام په مخ کې باید د چیرز قیمت مانه واخلي. اوس وګورئ دلته راشئ دا دی دې ته به راشو دا خو دوه لاینونه دي که نه اینډ آف لاین مې نه ده ورکړی. اوس ګوره اول دا پیغام شو ستا هغې ما اینډ آف لاین نه ده لیکلی نو ځکه هم CN د هغې په څنګ کې مانه قیمت غواړي لکه داسې یوه خبره. زه چې اوس انټر کوم نو انټر په خپله څه شو لاین مات شو. اوس دلته راغلم دغه ځای ته راغلم اوس دا پیغام مانه غواړي او CN د دې په څنګ کې راځي که د دې په څنګ کې راځي. صحیح؟ لکه ځکه ما دلته اینډ آف لاین نه ده ورته ویلی نو پیغام او قیمت غوښتل یعنې سی آوټ او CN په یو لاین کې کار کوي لګیا دي. زه به دې ته به یو قیمت ورکړم داسې چې انټر وکړم چې انټر وکړم څه کېږي ښه انټر کولو سره یو دقیقه انټر کولو سره سم دغه دواړه قیمتونه را اخلي دواړه قیمتونه دې ته یې ور اچوي
او لاندې لاین یې ما ته ښیي بیا چې ټول پرایس کې دا قیمت راغی یعنې دا واخله انټر دا دې هم ځواب شو دا دریم لاین صحیح شو مشکل خو نشته دلته استاد قیمت ورته مشخص کړو سین ورنکړو بیا هغه سره نه راځي استاد چیرته دلته د سیان ګوره زه داسې هم کولی شم چې دغه سین بیخي وانخلم دغه شیان بیخي وانخلم او داسې ورته مشخص کړم ډیزاین موډ کې چې د چیرز قیمت څه شی ده مساوي دی 8000 سیمی کالن د بوکس قیمت څه شی ده مساوي دی 2000 صحیح شو بیا ما خبره شو دا به همدغسې وي بیا هم لیکن خبره دا نه ده خبره دا ده چې موږ د سین نه څنګه استفاده وکړو د کنسول انپوټ نه یعنې رن ټایم کې څنګه قیمت ورکړه آینده کې چې ته پروګرام جوړوې ته په کوډ کې دا چا نوم یا قیمت نه لیکې ته یې ورنه غواړې په رن ټایم کې ټیکس باکس په شکل کې ترې غواړې اوس ګوره یو دواخانې والا ده خپل اپلیکیشن یې خلاص کړه نو څنګه چې خلاص کړي مخکې نه مخکې لیکل شوي وي چې دا دوا دی قیمت خالي وي هغه ته وایي چې انټر یې کړه رن ټایم کې چې انټر یې کړه بیا هغه کلیک کوي بیا جواب ورکوي مخکې نه مخکې نه وي د دې لپاره چې زه څنګه زده یې کړم چې ویریبل ته څنګه قیمت ورکولی شو موږ 2 لارونه قیمت ورکولی شو دا د ډیزاین موډ یو دا رن ټایم انیشلایزیشن صحیح ده که نه هغه هم راځي ګوره ډېر ښه پروګرام راځي اوس ګوره دې کې څه شی کېږي ښه دلته تا دا به قیمت درکړي دواړه قیمتونه به جمع کړي ټوټل پرایس کې به ذخیره کړي سره پیغام درته چاپ به یې کړي دا ده لیکن آیا تاسو ما دا وایي دلته یو کس پوهېږي چې د ټوټل پرایس آف چیرز اینډ بکس 15000 کېږي د قیمتونه د کوم ځای نه شول ما خو نه دي ورکړي ما نه دي ورکړي هغه خو نه پوهېږي هغه بل یوزر ځکه هغه خو کوډ نه ویني که نه ته خو داسې یو سافټویر ورته جوړی صحیح ده دلته باید پیغام ورته راشي چې تا د چیرز قیمت دومره ولیکه د بکس یې دومره ولیکه مجموعه دا شوه اوس پوه شوی په رن ټایم باندې نو زه د یوزر نه غواړم د هغې د خوښې اوس ګوره زه مثال دغه پروګرام آصف لپاره جوړوم ما قیمتونه ورکړل آصف به صرف نتیجه ګوري بس خلاص او وایي چې زه قیمت غواړم ورکړم چیرز ته او بکس ته څه وکړم پوه نه شوی نو بیا به څه کوو د دې طریقې نه به استفاده وکړو اوس زه ورته چې زه دومره مې درته اسانه کړه چې رن ټایم کې قیمت ورکړئ سره د پیغام پوهېږي هم چې دا د چیر قیمت دی صحیح ده دا د بکس قیمت دی دواړه چې جمع شول هغه دې سره کار نه لري شاته څه شی روان دي دا ما ورته جمع کړي دي د تم چې څنګه حسیب د چیرز قیمت او د بکس قیمت ولیکه دواړه به جمع شي ټوټل پرایس نتیجه به ورته وښیي چې دا اوس وګوره څومره ښه راځي دې نه پوښتنه کېږي چې د چیرز قیمت ولیکه دا نه ما ولیکه بیا مثال هغه کس ته وایي چې اوس ته د بکس قیمت ولیکه بکس قیمت انټر ځواب یې ورته ورکړه دا په نور کوډ باندې نه پوهېږي شاته څه شی روان دي دا وایي ما داسې یو اپلیکیشن خلاص شي قیمتونه ورکړم ټوټل راته وښیي بس اوس کلکولیټر وګورئ آیا کلکولیټر کې مخکې نه مخکې د هغې کوډ ته ځو موږ هلته قیمت لیکو کوډ کې نه د هر بټن شاته یو ویریبل موجود دی چې قیمت ذخیره کوي خو رن ټایم کې مثال دا وګورئ آیا دلته معلوم دی قیمت یې مخکې نه زه به څه شی لیکم نه زه رن ټایم کې قیمت 9000 تاسو ذهن کې هم نه زه به 9000 لیکم زما خپلې خوښې لیکم زه جمع وایم دا 9000 هم شاته ویریبل ده رن ټایم کې ما نه غواړي فکر وکړئ د مثال لپاره زه جمع ضربومه ضربې زه څو لیکم اوس معلوم نه ده که نه 5 لیکم مساوي بېرته بل ویریبل دا دواړه ذخیره کړل نو یو یوزر داسې شی تا نه غواړي کلیر نو دا موږ رن ټایم کې قیمتونه ورته ورکړل پوه نه شوم بالکل ته داسې وکړه سین کې خو ویریبل نوم لیکل کېږي صحیح ده موږ به ډیټا ټایپ دلته بدل کړو که ته غواړې بغیر اشارې نه قیمتونه ورکې نو بیا انټیجر کې معنی دا ده چې ته چیرته چې کله قیمت ورکوې اشاره کې نشي ورکولی بوکس ته هم قیمت چې ورکوې اشاره کې نشي ورکولی او په ټوټل پرایس کې چې قیمت ذخیره کېږي بغیر اشارې نه به ذخیره کېږي او چې پرنټ کېږي هم بغیر اشارې نه به پرنټ کېږي مشکل نشته کمپایل اینډ رن د فلوټ او د انټیجر ترمنځ فرق دا دی چې انټیجر بغیر اشارې نه عدد ذخیره کوي او فلوټ اشاره دار قیمت هم عدد هم ذخیره کوي اوس ګور زه باید اشاره نشم ورکولی فلوټ ته دواړه رقم عدد ورکولی شي لیکن انټیجر ته اشاره دار قیمت نشي ورکولی فلوټ ښه دی ځکه دا پیسې دي قیمت دی نو کېدای شي اشاره کې هم ته ولیکې مثال خبرې کمپایل اینډ رن زه لیکم چې 3000.5 اوس ګوره فلوټ ته ځکه زه لیکلی شم
3000.2 انټر جواب ورته راغی سو 601.2 اوس په پوه شوي په دې پروګرام باندې ګډ همداسې که زه راشم داسې یو بل پروګرام درته ولیکم رن ټایم موږ بیا هدف هم څه شی ده سی ان ده یعنې رن ټایم انیشلایزیشن ښه زه راځم مثال ته سټرینګ اخلم سټرینګ څنګه ډیټا ټایپ ته څه ذخیره کوي حروف ذخیره کوي لکه نومونه لکه ادرس یس سټرینګ یو ډیټا ټایپ دی چې یو نه زیات حروف ذخیره کولی شي زه سټرینګ ته راځم ورته لیکم لایک یوزر نیم یا سټوډنټ نیم سټوډنټ نیم دا غلط طریقه ده دا دوه ویریبل شول انډرسکور استعمال که غواړې چې ځان ته ښکاره شي سټوډنټ انډرسکور نیم ته داسې نشي کولی چې سپیس ورکړي یا ډیش ورته ورکړي د تا سره نه مني ته به انډرسکور شفټ منفي ووهه دا به درته راشي ښه دا زه رن ټایم کې قیمت اخلم یو بل ویریبل هم اخلم ته لیکم چې سټوډنټ انډرسکور پرسنټیج اوس خبره دا ده فیصدي موږ په څه شي کې اخلو عدد دی او اشاره دار عدد دی صحیح نو دا به زه دلته بند کړم ځکه سټرینګ بل ویریبل نه اخلم نوم چې دا نوم هغه په سټرینګ کې اخلم لیکن فیصدي خو په اشاره دار عدد کې اخلم اشاره دار قیمت څوک ذخیره کوي فلوټ ډیټا ټایپ ورته استعمالیږي فلوټ ویریبل ته نوم ورکړه پرسنټیج سیمی کالن خلاص دې دواړو ته اوس معنی دا شوه چې زه د یو شاګرد که غواړم نوم ذخیره کړم په یو ویریبل یعنې سټوډنټ نیم یو ویریبل ده نوم ورکې ذخیره حروف ورکې ذخیره کېږي نو ما ډیټا ټایپ سټرینګ واخیستم او که په فیصدي کې مثال خبرې ته یو داسې عدد ذخیره کوي چې اشاره ولري نو ما ډیټا ټایپ فلوټ واخیسته ورته داسې نشم کولی چې دلته کامه ولګوه او پرسنټیج واخله دا غلط دی ولې غلط دی ځکه چې پرسنټیج یو داسې عدد ذخیره کوي اشاره دار نو سټرینګ خو د عدد د ذخیره کولو لپاره نه استعمالیږي خو د حروف د ذخیره کولو لپاره استعمالیږي نو ځکه دلته ما وانخیسته ځان ته مې انټر وکړه دلته بیا مې فلوټ د هغې ډیټا ټایپ مې معلوم کړ یعنې فلوټ یعنې اشاره دار قیمت په دې کې ذخیره کوم اوس به راشي دلته سی آوټ رن ټایم کې دواړه معلومات ورکوو انټر سټوډنټ نیم سیمی کالن سی ان کنسول انپوټ ویریبل نوم څه دی د نوم لپاره پوره سټوډنټ انډرسکور نیم راشه سی آوټ د پرسنټیج لپاره انټر پرسنټیج صحیح شو سیمی کالن دلته لیکم پرسنټیج دواړو ته مې رن ټایم کې قیمت ورکوم ورته صحیح شوه که نه اوس راځئ د دواړه ځان ځان ته قیمت خو جمع کېږي نه که نه اوس عادات خو نه دي یو نوم ده یو څه ده فیصدي ده اوس شاګرد چې کوم خپل نوم ولیکي او فیصدي ولیکي بیرته باید وویني چې دا مې نوم شو دا مې فیصدي شو کلیر نو راځم دلته سی آوټ داسې ورته لیکم چې یور نیم مساوي دی یور نیم ایکول ټو څه شی انزرشن اپریټر سټوډنټ انډرسکور نیم خبره ختمه شوه که ګورئ پاس ما رن ټایم کې سټوډنټ نوم ورکړه بیا مې فیصدي ورته ورکړه سټوډنټ نیم به پرنټ کړي فیصدي هم باید پرنټ کړي که نه اوس نتیجه راته وښیي چې ما څه شی ولیکل نو دلته ښه ده چې موږ څه شی واخلو اینډ آف لاین واخلو ځکه نوم او فیصدي باید ځان ته راته وښیي را به شم دلته بل سی آوټ ورته لیکم چې یور یعنې ستا پرسنټیج فیصدي د څومره ده مساوي دی دلته به راشم او لیکم پرسنټیج دا پرسنټیج ویریبل ده که نه چې زه فیصدي ورکې ذخیره کوم رن ټایم کې نو دواړه به تا ته آوټپوټ درته درکړي بیا درته تشریح کوم ښه ما دوه ویریبل واخیستل د شاګرد د معلوماتو په خاطر معلومات یې مختلف دي یو یې نوم دی سټوډنټ نیم د ډیټا ټایپ څه ده سټرینګ بل فیصدي هم لیکي فیصدي خو عدد دي هغه هم اشاره ده فلوټ ډیټا ټایپ مې ورته واخیست دواړه ویریبل خالی دي اوس زه غواړم دواړو ته قیمت ورکړم نو رن ټایم کې مې سټوډنټ نیم نه سټوډنټ نوم واخیسته نوم چې لیکي احمد هغه په سټوډنټ نیم کې ذخیره کېږي په رن ټایم کې او فیصدي به هم په رن ټایم کې لیکي مثال ویلي که 50.50 هغه هم ذخیره شول په دې کې دواړو کې معلومات ذخیره شول که نه یو کې نوم یعنې حروف یو کې فیصدي یعنې عدد اشاریه دار دواړه مې سټوډنټ نیم مې پرنټ که هماغه سټوډنټ نیم چې ما هلته ذخیره کړی و هغه مې پرنټ که لاین بریک شو مات به شي لاین بیا به سره د پیغام فیصدي به هم پرنټ شي استاد هلته انټیجر ته څه ضرورت شته چې تا لیکلی
چیرته انټیجر ته مین په خوا کې دا یو بیخي ملیکه استیک فلحال دې خبرونه بیخي تیر شي دا موږ فنکشنز کې درته وایو چې دا څه شی دا ډېر د کار ده دلته چې زه انټیجر لیکم یعنی لیکم فلحال ډونټ وری اباؤٹ دیٹ clear we will discuss in detail clear compile and run دا راغی student name دا ګوره student name اوس تا پروګرام ورته جوړ کړی دی شاګرد نوم حروف دي که نه یعنی احمد نو اوس چې نوم احمد محمود داسې حروف لیکي نو دلته خو باید ډیټا ټایپ سټرینګ اوسېږي که نه څه نشي کولی ته فلوټ student name واخلې ته کولی شې چې فلوټ student name ولیکې خو ته به student name کې بیا اشارهدار قیمت ذخیره کوې داسې نه ده ګوره چې دلته ما فلوټ او فیصدي به خامخا اخلې بل نوم ورته واخله نومونه غلط اخیستلی شي مثال زه تا ته وایم هغه ده دلته student name ده په دې کې د فیصدي ولیکه مشکل نشته خو ډیټا ټایپ به فلوټ اخلي ډیټا ټایپ فرق کوي ویریبل نوم فرق نه کوي صحیح ته فیصدي د نوم په ځای واخله نوم د فیصدي په ځای واخله هېڅ مشکل نشته خو ښه دی چې سړی پرې پوه شي پوره ښه string student name رن ټایم کې دا د قیمت ما ورته ورکړه احمد ولې احمد string ذخیره کولی شي په student name کې نو ما ورته ولیکه انټر اوس دلته راغی اوس فیصدي هم یو ویریبل دی چې ډیټا ټایپ یې څه شی ده فلوټ د څه لپاره استعمالېږي اشارهداره قیمت نو ته هم چې اووه.15 دا فیصدي ده چې زه دا انټر کړم نو څه کېږي خبره چېرته راځي خبره راځي دغه ځای ته اول به student name بیرته ما د پرنټ کې کوم student name چې ما پاس لیکلی کومه فیصدي به پرنټ کې ما ته چې ما دلته لیکلې ده انټر دا شو نو ګوره درته وایي یور نیم دا ده یور نیم مساوي دی احمد احمد چېرته ده student name کې ذخیره ده هغه ویریبل هغه ما ته پرنټ یعنی student name ویریبل دی او ډبل کوټیشن نه مې باندې لیکلی تر څو چې د student name داخل کې چې ما کوم نوم ورکړی و هغه ما ته وښیي چې احمد دی دا بیا په دویم لاین باندې ما ته وایي یور پرسنټیج دا ده یور پرسنټیج مساوي دی اووه.15 په دې کې ذخیره شوي دي او دا د نتیجه راته وښودل کلیر شو اوس وایي کوم مشکل شته په دې کې بیا هم ما دوه مختلف ویریبل واخیستل student name او پرسنټیج استاد مثلا تاسو دلته دوه ویریبل واخیستل مثلا د یو صنف ډېر شاګردان پکې دي دوی ټوله مثلا یو جی واخیستل افرین اوس خبره دا ده چې په یو وخت کې یو ویریبل کولی شي یو قیمت ذخیره کړي یو نوم ته لس نومونه نشي ورکولی هغې ته بیا موږ څه شی وایو ارې ورته وایو څه ورته وایو هغې ته ارې یا مثال ته یو فیصدي خو نه لري زیات لري که اوس چې یو شاګرد کله یو صفحه خلاصوي خپل د مکتب هغه سافټویر چې هغې کې معلومات ذخیره کېږي هغه چې خلاصوي تاسو څه فکر کوئ په یو وخت کې دوه کسان په یو صفحه باندې کار کولی شي نشي کولی چې یو ولیکه هغه به سبمیټ کوي دا ځي ډیټابیس کې ذخیره کېږي بل راځي په هماغه ځي کې نور لیکي هغه هم ځي بل راځي بل د تعداد معلوم ده د دې شاته لوپس او اریز استفاده شوي دي لوپس دا کار د تکراري چې راوړه او ذخیره کوی او دا نومونه چېرته ذخیره کېږي د ارې کې ذخیره کېږي ارې بیا ډیټابیس ته مو لیکو چې دا واخلو هلته ټیبل د ډیټابیس کې هلته ذخیره کېږي پروسس داسې ده صحیح ده بیا موږ کولی شو چې ویریبل ته دومره توانایي ورکړو چې یو نه زیات قیمتونه ذخیره کړی شي هغې ته بیا موږ وایو ارې ډېر اسانه صرف دوه قوسونه ورسره اضافه کېږي بس خو زه نه ځم ځکه بیا موضوع بل طرف ته ځي صحیح ده ارې را روان ده نږدې ده دومره وخت نه ده پاتې تاسو فلحال په یو سنگل ویریبل کې رن ټایم کې قیمت ذخیره کړه او دم یو ویریبل له فیصدي په دې کې مو رن ټایم کې قیمت ذخیره کړه مشکل نشته بیرته جواب هم درته درکړه خلاص دیټس اټ خپل استاد کا دا ډیف سی پلس پلس کې یو ډیټا ولرو کنه دا فرق نشته کې دا احمد بدون د ټایپ د فیصدي ته وایي ډیټابیس بدون فیصدي څنګه وکي بدون یعنی دا مثلا دی وایي چې نمرات ولیکو یعنی دا ارتیکل نشته کومه کنه خپل هغه نه نشته کومه نمرات پرسنټیج راته اتوماتیک وخی او موږ پرسنټیج ټول سیف ورته دا پروګرام ما کنټرول اف سټیټمنټ ته ساتلی خو زه یو ځل دا کوم صحیح ده ووایو اتومات باید فیصدي معلومه شي همداسې ده د شاګرد نوم راځئ اوس پوره پروګرام به ولیکو صحیح ده کاما کلاس سټوډنټ پوره کلاس صرف کلاس مه لیکئ کلاس یو کیورډ دی ورا تا سره نه مني سی پلس پلس زه کلاس د صنف لپاره ویریبل غواړم په نوم د کلاس تور رنګ کې راغی ګوره دې معنی دا ده څه شی ده دا یو کیورډ دی کلاس موږ وایو ځان ته موضوع ده ستاسو آبجیکټ اورینټډ کې نو زه به اس کلاس واخلم صحیح شو
یعنی په نیم سپیس پوه شوئ. اوس نیم سپیس کې کلاس یو کیورډ دلته پروت دی، هغه ما سره نه مني. که زه خپل کلاس غواړم باید اس ورسره اضافه کړم یا یو بل حرف ورسره اضافه کړم. اس کلاس د اس کلاس ویریبل ما چیرې ذخیره میکنیم؟ صنف شاگرده او د استودنت نیم نام شاگرد و د اس کلاس ما صنف شاگرد باید ذخیره کنیم. صحیح است؟ نه شاید به ادرس. صحیح شو؟ ډیر معلومات کېدلی شي. اوس تا وویل چې په اتومات شکل د شاګرد فیصدي باید معلومه شي. راځئ که موږ وګورو د مکتب لپاره که موږ یو سیسټم جوړول غواړو، زه به څه رقم پروګرام لیکم. یعنی په هغه سیسټم کې به شاګرد خپلې نمرې لیکي، هغه به جمع کېږي، ټوټل نمرې څومره وړي هغه به ښکاره کړي او فیصدي هم باید ښکاره کړي. راځئ چې داسې پروګرام ولیکو. صحیح ده؟ موږ سره وخت هم لږ کم پاتې، خو بیا هم زه کوشش کوم چې زر یې ولیکو. صحیح ده؟ ښه راځو. اوس اول یاد ساتئ څو مضامین دي؟ مثال 5 دانې به واخلو، 5 نه 3 اخلو، 3 نور تاسو خپله پوهېږئ. صحیح ده؟ ښه را بشم انټیجر اشاره کې خو قیمت نه ورکوي مضامین نورو ته که نه، نو انټیجر به واخلو. انټ خاول واخلو کام کمپیوټر یا پوره به ولیکم کمپیوټر مضمون انګلیش فزیک کوم ځای کې سوال لرئ ما ته به وایئ ښه فزیکس اینډ دا به ډېر لوی شي او ته لیکمه چې ټوټل سیمی کون. استاد انټیجر په ځای چې فلوټ وکړي ځکه فیصدي خو بیا اشاره لري. ما فیصدي لیکل نه ده، زه اوس لیکم. دا ګوره دا اوس صحیح شو. داسې نه داسې همداسې وي باید، پوه شوې؟ مشکل نشته. ته دا هم فلوټ واخله، هېڅ مشکل نه لري. یا باید داسې وکړه بیا که دا هم فلوټ کوې بیا دا راواخله دلته په دغه ځای کې دلته کامه ولګوه، کامه بیخي دا ختم کړه د دې ځای نه او د دې په ځای انټیجر په ځای باندې دا فلوټ راوړه دلته داسې دا ختم او دا دې هم بیک سپیس. اوس صحیح شو. یعنې دا مکمل ویریبل چې دي دا ټول اشاره دار قیمت ذخیره کوي. نه که نه دا د ویریبل نومونه دي لیکن ذخیره کوي عدد. پوه شوئ؟ خپله فلوټ څه معنا؟ فلوټ ویریبل دا ویریبل ده ښه، ویریبل نوم هر څه کېدلی شي. که ته عدد ورکې ذخیره کوې نو ویریبل نوم په حروف کې به لیکې که نه، حروف نه په اعدادو کې نه لیکل کېږي. دې داخل کې چې موږ شی ذخیره کوو هغه مهم دي، څه شی دي هغه باید فلوټ وي، هغه عدد وي باید. صحیح ده که نه؟ اوس ارزم فلوټ کمپیوټر یو ویریبل شو، د کې به زه یو قیمت د کمپیوټر د مضمون قیمت به ذخیره کوم. صحیح ده؟ او انګلیش کې هم د انګلیسي د مضمون نمرې به ذخیره کوم. فزیکس کې به د فزیک ټوټل کې به د ټولو مجموعه ذخیره کوم او فیصدي کې به فیصدي ذخیره کېږي. این ټولو کې اشاره راتلی شي. ښه ته ستا سوال جواب شو که نه؟ دا په خپله زه دا کمپیوټر نه ذخیره کوم، کمپیوټر کې یو عدد ذخیره کوم. صحیح ده؟ قیمت ته بالکل. راځو دلته اوس که غواړې رن ټایم کې قیمت ورکوي هر یو شاګرد ته باید راشي چې انټر کمپیوټر مارکس انګلیش مارکس فزیکس مارکس داسې راشي که نه. ته به ولیکې سی آوټ ورته ولیکه چې انټر کمپیوټر مارکس computer and then C out and then double quotation and then enter English marks. صحیح ده؟ دا دې هم دلته راشو semi colon and then C out and then English C out enter څه ده؟ physics ده که نه؟ physics marks and then CN. ګوره ټول ته زه څه اخلم؟ CN اخلم. کلیر؟ ته به راشم اوس ټوټل ته خو زه قیمت نه ورکوم، زه ورته وایم ټوټل کې څه ذخیره کا؟ کمپیوټر نمرې چې ما رن ټایم کې ورکړې د انګلیش پلس فزیکس صحیح شو؟ داسې. ښه فیصدي کې څه وکړه؟ اوس پرسنټیج خو مې ویریبل لکه نه، پرسنټیج کې څه وکړه چې ټولې نمرې معلومې شوې په ټوټل کې ذخیره شوې، فیصدي معلومول اسانه دي. اوس یا اوسط چې ورته وایي موږ ایوریج. صحیح مساوي کا. اوس ګورې اول څه کېږي ښه زه به درته تشریح کړم. زه کمپیوټر ویریبل ته رن ټایم قیمت ورکوم، انګلیش ویریبل ته رن ټایم کې قیمت ورکوم، فزیکس ته رن ټایم کې ویریبل ته رن ټایم کې قیمت مې ورک. درې مضامین ته رن ټایم کې قیمتونه ورکړل. هغه قیمتونه به اوس ټول جمع شي درې واړه او چاته به ذخیره شي؟ ټوټل کې ذخیره شول. خو ما آیا آوټپوټ کړي دي؟ پرنټ کړي مې دي؟ نه. ته آوټپوټ کولی هم شي خو هغې نه مخکې ته فیصدي معلومه کړه. ګوره فیصدي پاتې ده پرسنټیج یا ایوریج.
ولیکم پرسنټیج کې اوس شي ذخیره کا پاس کې په ټوټل خو ډک شو ټوټل کې خو د درې وړ مضامین نمرې راغلي ټوټل کې فیصدي کې باید شي راشي فیصدي څنګه معلومیږي یو ځان ته فارمول لري طریقه لري زه ورته وایم دغه ټوټل چې دی دا ټوټل کې نمرې دي کنه دا راواخله تقسیم دې څو کا تعداد د مضامینو څو دي مضامین بیا ورته وګورئ څو درې دي 1 2 3 هغه ټوټل په درې تقسیم کا سیمیکالن بیا درته ما درې ویریبل واخیستل د مضامینو نومونو لپاره په درې واړو کې مې رن ټایم کې قیمتونه ذخیره کړل اوس ټوټل ویریبل کې ما څه وکړل هغه رن ټایم کې چې ما قیمتونه ورکړي مضامینو کې هغه جمع کیږي او په ټوټل کې ذخیره شول فیصدي یو ویریبل دی خالی ده فیصدي ته ما څه ویل فیصدي کې څه ذخیره کا دغه ټوټل نمرې چې جمع شوی د مضامینو په ټوټل کې ذخیره شوی هغه راواخله په درې تقسیم کا دا تقسیمول یو فارمول د فیصدي معلومول د اوسط معلومول صحیح ده دا ټوټل نمرې به راواخلي په درې به تقسیم کی نتیجه به چیرته ذخیره شي فیصدي کې اوس په ټوټل کې د مضامینو ټوټل دی مجموع د نمرو ده په فیصدي کې فیصدي ده صحیح پرسنټیج کې اوس به راشم دلته سی آوټ به ولیکم داسې ورته ولیکم ورته ستا ټوټل نمرې چې دي ټوټل مارکس مساوي دی ټوټل نمرې په درې مضامین نمرې په کوم ویریبل کې ذخیره شوي دي ټوټل کې دلته اینډ اف لاین ورک سی آوټ فیصدي په کوم پرسنټیج کې دي پرسنټیج نو سی آوټ را بشم دلته ورته ولیکم چې پرسنټیج دا پیغام ته هر څه لیکلی شي پرسنټیج مساوي د چا سره ویریبل هم څه ده پرسنټیج خلاص کلیر دا شو زموږ پروګرام دلته چې ټوټل تقسیم درې سوله موږ نه کولای د درې په ځای باندې کمپیوټر انګلیش ته دا ولیکو کورس کې چیرته ولیکو ستاسو هم درې لیکلي کړه چې درې مضمون دي تاسو دغه درې او سره بالکل کولای شي خو بیا به بیا دې کوي چې کمپیوټر جمع صحیح بیا به جمع کوي ټول جمع شي ټوټل په هغه تقسیم شي بیا خو تیار جمع شوي دي دلته په ټوټل کې د درې مضامینو نمرې دي نه ټول به جمع شي او د کې به سټور شي خلاص دیټس اټ کمپایل اینڈ رن به کو ښه ته به درې ورکو پرسنټیج کې څه وایي هم غلطي پاس پرسنټیج څنګه رقم لیکل شوی ګوره غلط دی ای ورکې اضافه ده ختم اوس صحیح شو ښه ځکه پاس چې کوم ویریبل لاندې به هماغه ویریبل وي پرسنټیج کمپایل اینڈ رن باز میبینیم پرسنټ ایج د اخر ای اس نه اینمی ای بس دا نن تاسو ته زده کړه ده اوس وګوره دا ده اول مضمون نمرې ما نه غواړي د لیکم څلور انټر دوم مضمون نمرې موږ نه غواړي اوس دا وګوره دا انګلیش انټر دلته راشه او د فزیکس غواړي درنه چې انټرو کې څه کېږي په ټوټل کې درې واړه نمرې چې تا ورکړي هغه ذخیره کېږي وګوره چې انټر وکړم ټوټل کې ټول ذخیره کېږي انټر او فیصدي معلومیږي بیا فیصدي معلومیږي ښه نه درته اول ټوټل جمع کې ټوټل کې ذخیره کېږي فیصدي معلومیږي فیصدي کې ذخیره کېږي آخر کې دواړه درته سی آوټ کوي دا ته چې دا که نه مخکې مشکل ستا دا و چې دا ولې نه ښیي موږ ته دا ښیي نه دا اجرا کېږي د کې ذخیره کېږي چې ذخیره شول په دواړو قیمتونه هغه موږ بېرته پرنټ کړل سره د پیغامونو ځان ته دا ستا ریزلټ شو نتیجه شو ټوټل مارکس دې معلوم شول د هر مضمون ځان ته بیا جمع شول بیا هغې نه فیصدي معلوم شول دیټس اټ آی تھنک اټس انف فار ټوډے